السلام علیکم ملګرو، څنګه کولی شئ دغه ښایسته ډیزاین عکسونه جوړ کړو لکه دغسې ډیزاین عکسونه. نو ملګرو اوس یې زه تاسو ته درښیم دا رقم ډیزاین. دا رقم دا د لاس پر بندو پر غاړویو کلیبندو پر دې باندې څنګه کولی شئ داسې ډیزاین عکسونه جوړ کړو. نو ملګرو اوس یې زه تاسو ته طریقه درښیم. نو ملګرو داسې ډیزاین عکسونه تاسو په دغه اپلیکیشن کې جوړوای شئ ملګرو. دغه اپلیکیشن نو ملګرو اوس یې زه تاسو ته طریقه درښیم. ملګرو دغه اپلیکیشن دی ملګرو، دغه رقم ډیزاینونه دي ملګرو. دغه د لاس ډیزاین دی ملګرو، او دا بیا دا هم د لاس ډیزاین دی. دا د لاس ډیزاین دی ملګرو، او دا بیا داسې د غاړګیو ډیزاین دی، د لاکټانو ډیزاین دی ملګرو. دا بیا بل ډیزاین دی د لاس د بندو کوم ډیزاینونه دي رقم ملګرو. دغه دی ملګرو. دا بیا بل ډیزاین دی د کلیزو دپاره او د داسې شیانو دپاره دی دا ډیزاین. بیا ملګرو بل ډیزاین دا د زړونو والا دی، رقم ډیزاینونه پکې شته لکه دغه ډیزاین. بل ډیزاین بیا دا دی، دا هم د لاس بندو رقم ډیزاینونه دي رقم ملګرو. بل ډیزاین دا دی، دا رقم ډیزاینونه دي رقم. نو ملګرو اوس د دې د جوړولو طریقه زه درښیم. نو ملګرو اوس زه دغه ډیزاین جوړوم. دغه ډیزاین ملګرو اوس به زه په دغه ډیزاین کلیک کوم. ملګرو تاسو به راسئ دلته به لیکنه وکئ. دلته یې تاسو لیکنه کوئ. اوس دا ځای کلیک کوم ملګرو. دغه دپاره جمع دلته به کلیک وکئ د لیکنې دپاره ملګرو. دلته ما کلیک وکئ. اوس زه دلته یو نوم لیکم، خپل د چینل نوم لیکم. وان پښتو سټار ټي وي. دا خپل د چینل نوم یې ولیکئ ملګرو. دلته چینل نوم یې ولیکئ. اوس دلته چې کلیک دا د تایید پر علامې باندې کلیک وکئ. دا دی ملګرو. دلته یې تاسې ښه سره برابر کړئ، داسې کش کړئ ملګرو. پر دې کوچ باندې تاسو داسې برابرولی شئ، راکوچنی کولی شئ رقم. دا اوس ما تور رنګ ورکړی دې ډیزاین ته. اوس ملګرو دلته تاسو فونټونه بدلولی شئ، رقم فونټونه ور اچولی شئ. اوس دلته کلیک کوم. دا چې دي دا پښتو د پارسي د دې څنډې دی. دلته چې دا پښتو پارسي فونټونه دي، او دلته دا بیا انګلیش فونټونه دي. نو اوس دغه انګلیش فونټونه دي ملګرو. اوس دلته راځم یو فونټ انتخابوم، ار فونټ ملګرو. دا فونټ انتخابوم، دا فونټ ملګرو ما انتخاب کړئ ملګرو. او دلته تاسو رنګ وراړوی شئ. دلته اوس زه رنګ وراړوم. دا اوس تور رنګ دی، دغه تور رنګ صحیح دی. دلته رنګ تاسو اړوی شئ. دلته یې نقشه اوړي، رقم نقشې اوړي. دلته یې دا دغه برابروی شئ. دلته لاندې لیکي و دا یې برابروی شئ ملګرو. دا رقم لاندې سایه یې برابرېږي دلته. او ملګرو دلته یې دغه د خط ښایسته ځای دی. دلته خط ښایسته کېږي دلته ملګرو. ته اوس ورته ګورئ داسې ښایسته شو ملګرو. دا یې د ښایسته خط ځای دی ملګرو. او دغه دریم دا یې سټایلي، دلته سټایلي کولی شئ دا دریم ځای. اوس دلته زه کلیک کوم. دلته داسې خط شي، دلته بیا داسې لیک پیدا کوي، او دلته یې داسې کږېږي دلته خط په دغه ځای. دا رقم سټایل ورته واوښتی ملګرو. دلته یې بیا نور ښایسته کولی شئ رقم داسې
څرخوای شي او رقم نقشې ورچوای شي ملګرو. او دلته د دغه لاندې متکا ورته رنګولی شي، یعنې زمین دا د ځمکې دا زه نه ورسم او د ځمکې خوند نه ورکوي، دا ځینې بیرته ځینې ایسته کومه. نو ملګرو دغه اپلیکیشن او دلته نور عکس ایښولی شي دلته او دلته سټیکران دي، دلته به د سټیکرانو ځای ته زه راوړم، دلته رقم سټیکران پرې ایښولی شي، د سټیکرانو ځای دی. او دلته یې داسې شاوخوا ور ښایسته کولی شي، رقم نقشې یې ورچوي داسې دلته. او دلته یې تاسو به رقم رنګو کې سپینولی شي، صافولی او دا رقم چمونه پکولی شي دلته ملګرو. دغه ځایونه دي. نو ملګرو دا اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په یوټیوب کې که تاسو دا ویډیو ګورئ په یوټیوب اپلیکیشن کې به وي، او که د فیسبوک کې ګورئ د ویډیو پر سر به دا لینک وي، یا به تر ویډیو لاندې یا به په اول کمنټ کې وي. نو ملګرو د دې اپلیکیشن لینک ملګرو د اپلیکیشنان په پلی سټور کې بیخي ډېر دي ملګرو، تاسو یې د لینک د لارې ډاونلوډ کړئ، نور یې نه دی د کار ملګرو. لینک یې زه تاسو ته په یوټیوب کې په اپلیکیشن کې او په فیسبوک کې د ویډیو پر سر یا د ویډیو لاندې. نو ملګرو د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ افغان پښتو سټار ټي وي چینل در سره سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ او ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ.